السلام علیکم. زه یم ناصر جمال. پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی ویم. ناظرین، عوامي مسایل کې مونږ یو ځل بیا حاضر یو او د عوامي مسایل پروګرام کې نن موږ راغلي یو چرخانه سواتي ګیټ پېښور کې چې کم د دې د حلقې مسایل دي، کم د دې محرومیان دي، د هغې باره کې او نننی چې کم زموږ میلمه دی، کم ګران قدر او دروند میلمه دی، د هغې سیاسي بیکګراونډ باره کې او د موجوده سیاسي صورتحال باره کې پوره معلومات ورکولو دپاره نن مونږ ځان سره شرکت دپاره خوښ کړی میلمه چې کوم دی هغه سلیمان شاه صاحب دی، چیرمین دی د دې چرخانه او سیاسي بیکګراونډ هم ډېر ښکلی بیکګراونډ دی. پی ټي آی سره د دې تعلق دی او ډېر وخت نه دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سلیمان شاه صاحب لږ زموږ ناظرین ته چې دی د خپل سیاسي بیکګراونډ باره کې لږ خبر وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما خو چې سیاست سره د تقریبا 8-10 سال نه زه وابسته یم پی ټي آی پاکستان تحریک انصاف سره او زما یو ورور فاروق شاه نومې دی جی. هغه به شاته پارټیانو ماټیانو کې منډې تړلې والې، زه هغې ته ما کته او هغه الیکشن هم یو ځل نیمو کو نو هغه چې ما وکته یاره چې دی خو پارټیانو ماټیانو کې منډې وي، زما هم شوق پیدا شو. ما ویل زه ځم هم د پارټیانو ته د عمران خان پارټي مې بیا سلیکټ کړه او هغې ته راغم او الحمدلله الله پاک د دې زما د دې حلقې د خلکو قدر وکړي چې دوی ما له دا دویم ځل دی چې عزت راکوي او زه پکې انشاءالله کامیابېږم او ډېر ښسته طریقې سره زه خپل چې کوم زما فرایض دي دغه زه پوره کوم جي او هغه سره انجام کوم. ستاسو دا دویم الیکشن دی؟ جی زما دویم الیکشن دی. پهلنی الیکشن هم تاسو او جی پهلنی الیکشن مې کړی. ماشاءالله. پهله ځل تاسو کونسلر وم جی. کونسلر وی او جی. خو پهله ځل تاسو درې دی پهله ځل مو او جی پهله ځل مو او د علاقه کې چونکې زه ذاتي ارباب لنډۍ سره تعلق ساتم. زمونږ د اربابان تاسو ارباب لنډۍ یونین کونسل 33 چې کوم دی نو ډېر مشهور دی. زه ارباب لنډۍ سره تعلق ساتم خو چې مونږ چارخانې ته دلته کې 1975 کې را شفټ شوي نو دې د وجې دلته کې خپل یو سیاسي دغه مې جوړ کو، بس هر چا سره ښه ریلیشنشپ او ښه ګپ شپ او ښه ورورولي ښه تعلق مې جوړ کو. الله پاک د دې خلکو قدر وکړي، دې ماله ډېر عزت راکړو جي. هر ځل عزت راکړی دی او زه په دې باندې چې څومره فخر وکړم جي کم وي، ځکه چې دا خلک ډېر ښه قدردانه خلک دي او ډېر انتهایی مخلص خلک دي جي د دې چرخانې. نو الله دې د دې قدر وکړي. زه خو شکریه هر ځل ادا کوم جي. او بیا ناصر جمال صاحب تاسو چې دا مال راغی جي او دا دومره زما دپاره د عزت او د فخر خبره ده چې پښتو ټي وي ما پورې راورسېدو او زه د الله نه ډېر شکرګزار یم چې ناصر جمال صاحب ستاسو غونده مخلص کسان ما پورې راورسېدی او دلته کې تاسو ما نه د انټرویو اخلئ نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم. دا ستاسو بډاپن دی چې تاسو د خپلې حلقې دومره حده پورې لکه د هغې هغه پرخلوص او دغه ظاهره خبره ستاسو خلوص به هم ورسره وي. بلکل جي. او ستاسو خدمات به وي د هغې په بنا سره چې دی نو دا خلکو دا تعریف چې دی نو دا به مونږ پورې رارسي او مونږ به بیا تاسو بلکل جي. الله دې ستاسو قدر وکړي جي. بلکل. د چرخانه کوم داسې مسایل دي سلیمان شاه صاحب چې هغه تاسو دا ګڼئ چې دا فوري طور سره حل کول ډېر زیات ضروري دي؟ زما خو چارخانه کې چې څومره ما دې کې دا ورک وکړو که نه جي نو دې کې زمونږ ایجوکیشن ډېر رستو پاتې دی. مونږ د ایجوکیشن په لحاظ سره ډېر رستو پاتې یو. بیا دې نه علاوه جي مونږ د هیلث په لحاظ سره ډېر رستو یو. زمونږ چې کوم د هیلث سیسټم دی جي مونږ نه کوارټور هسپتال هم لرې دی، امید آباد کې یو ډسپنسري دا مونږ نه لرې ده، نوتیه کې ډسپنسري دا مونږ نه لرې ده. نو مونږ ته ډېر زیات دغه دې تکلیف دی جي. مونږ وایو چې دلته مونږ ته یو بي ایچ یو کولو شي جي، بي ایچ یو سنټر، ځکه چې د علاقه ډېره زیاته غریبه ده. تاسو خو د علاقه تقریبا زیاته سروې کړې ده او وزټ تاسو وکړو. زه پکې لګیا یم خپله خواري کوم جي. خو چونکې د هیلث په باره کې که زه ډېرې منډې تړلې مو مونږ ډېر دغه مو لګو ورته ډاکټران راولو، فري کیمپونه ولګو خو څه ونه شي. نو زه یم چې یو پراپر یو داسې وشي چې د هیلث په باره کې دلته کې مکمل دغه وشي. بل د نکاسۍ دا چې کوم سیسټم دی زمونږ نکاسۍ سیسټم زمونږ ډېر زیات خراب دی، کمزوری دی جي. نکاسي زمونږ د اوبو نکاسي ډېر د صفایا لحاظ سره څه خاص دغه نشته دی. داسې بیا بجلي مونږ ته ډېر غټې مسلې دي جي. د بجلۍ مونږ ته مسلې دي او ګیس خو بیخي جي په دې حلقه کې نایاب شوی دی جي. زمونږ په دغه کې خو ګیس داسې دی لکه جي بلکل بس څه نوې غونته خبره به جي او پنی شته نه جي بلکل د سراړو راځي نه. په میاشتو میاشتو مونږ ته ګیسونه په کال کلونه نه راځي. د خلکو د ډېر انتهایی زیات تکلیفات دي. خو بیا مونږ په چې څومره کوشش کوو هر طرف ته منډه وو
خو ګیس والا مونږ سره هغسې تعاون نه کوي، نه بجلی والا هغسې تعاون کوي چې دوی ته بجلی مونږ ته سیسټم ګنې مونږ اوس وایو چې صدر ګلبرګ سره راځو جی صدر ګلبرګ سره راځو. پکار دی چې دا د نکاسیه سیسټم، دا د ایجوکیشن سیسټم، دا د هیلث سیسټم مونږ ته دومره زیات پرووایډ شي چې دا خلک بالکل 20 دي تارسه صحیح. خو دومره کینټ ایریا ده جی، مونږ کینټ ایریا کې اوسېږو جي، او مونږ ته دومره سخت مسایل دي د ایجوکیشن هیلث په حوالې سره، په د نکاسیه په حوالې سره، د دې لارو کوڅو چې دا څومره دغه دی چې که تاسو وګورئ ایریګیشن خپل کار نه دغه سرانجام کوي جي، ادا کوي نه. که چا لښتې ونیوه بس نیولې وي، که چا لاره ونیوه نیولې وي. لکه بالکل زموږ هغه د حکومت چې کوم هغه دغه دی چې کوم ته زموږ توقعات و هغه طریقې سره نه پوره کیږي جي. صحیح خبره ده جی. او بیا داسې حالاتو کې سلمان شاه صاحب که تاسو نوٹ کړي وي نو حکومت چې کوم ځای کې هغې اقدامات پکار دي که هغه د علاقې چیرمین یا ناظم هغه کسان منې کوي نو دا بیا هغه ته ذاتي دغه جوړېږي. همدغسې ده جي. مونږ چرته لاړ شو خفګانونه پیدا کیږي جی. که دلته کې پولیس کس ونیسي نو هغه مونږ نه خفګانو کې وي یاره وي دا وي د دې ناظمانو چیرمینانو د دې ورسره لاس دی دوی پې باندې دغه جبکې مونږ او مقه خلک مونږ زور اخلاصو یې چې یاره جي دوی سره تعاون کوي، غریبانان دي، دا دي واغه دي. مونږ خپل تاوان طوفان ته نه ګورو، خپل ټایم ته نه ګورو، دوی ته 24 ګنټې مونږ اویلیبل یو جي، او به د شپې هم ورسره منډې وو، د ورځې هم منډې وو. او بیا پکې دې کې دومره خفګانونه هم راشي چې یاره دا زما لاره دی ونه که زما سره د فلانې منډه ونه واله، ما سره د ډینګلۍ منډه ونه واله. خو بیا مونږ انشاءالله زما خو چې څومره ایمان دی جي او د خلکو که انشاءالله تاسو هم ګرځېدئ تاسو ته پته مو لګېده، خلکو تاسو ته هم ویل چې دی خپل ډیوټي ښه صحیح طریقې سره سرانجام کوي. د جیبه پیسې زه دا حقیقت خبره ده جي چې دلته به ما څه ګوته نشي ښویه چې د څلور انې جیب کې اچولي دي په یو شیز کې. الحمدلله د خپل جیبه به خرچه کوم خو څلور انې به د چا نه خورم، او الله پاک دې راباندې د چا خوریم نه حق. او دې کې زمونږ دې نه مخکې سر مونږ ته دومره غټې مسلې وي چې دا زمونږ زکات کمیټي 3 سال نه لګاتار بنده وه. دا اوس ما را سټارټ کړه، زمونږ د زکات کمیټي 14,59,000 روپۍ فنډ زمونږ ډوب شو دا دی جي. اوس ما دا ریلیز کو دغه مې کو اوس بیا زه لګیم نو اوس نوې سرکل زه شروع کوم جي. دا به زکات کمیټي به مو چالو شي، دا نورې مسلې چې کومې دي لکه زیاتتر مسلې زه کوشش کوم چې خپل لاس لی راولم چې دا خلکو ته دا سهولیات میلو شي، خپل حلقې ته تاسو فایده ورسوي او دا خلک چې بالکل جي زمونږ حلقې ته چې څومره فایده زه رسولی شم. یاره جي د مهنګایۍ دور کې جي او د وړو ټرک راوستلم ګران دي کلي ته، او هغه هم تاسو هغه زه مسلسل راولم جي، هفته کې یا 15 ورځو کې زه دلته ټرک راولم. او دا خلک دومره خوشحالي په دې باندې دعاګانې کوي جي چې په دې دومره سخته ګرانۍ دور کې چې په 2,000 روپۍ ته وړه ده جي، او هغوی ته په 980 روپۍ میلو شي. نو که وړه کمزوري هم دي خو ماشوم او بچي خو خوراک خو غواړي که نه جي، او خلک خو وړه خو رزق خو پوره کول دي. سلمان شاه صاحب دې ټایم کې چې کوم صورتحال دی جي کمزوري وړه خو پرېږدئ چې هغوی ته پته وي چې د وړو کې فرق دی او خراب دي که نه. تاسو یقین وکړئ په دې ګرانۍ کې ډېر داسې خلک دي چې هغه به خراب وړو ته به هم غاړه کېږي. بالکل جي ورته ایږدي او دې کې هغه هم جي. او دلته کې بیا زمونږ دا حلقه زما دا حلقه چې کومه ده جي کمزوري دا NC 81 سواتی ګیټ چارخانه دا ډېر انتهایی غریبه ده جي. دې کې ما څومره سرچ کړی دی که نه غریبانان پکې ډېر زیات دي. او بیا مونږ ته دلته کې جي غټه مسله ماته دام ده دلته پوډریان دومره زیات دي جي. اوس هم زه راتېرېدمه نو یو ملګري راله شاته نه اواز راکړو یاره وي دې کور نه بېګا غلا شوې ده. نو پوډریان نه موږ دومره تنګ شوي یو. ما 3 ځل ډیپټي کمشنر صاحب ته په خپله بذات خود کمپلین مې وکړو، د هغې یو سیکټري دی هغه ته مې رنګونه وکړه چې یاره ته مهرباني وکړه ما د دې پوډریانو دغه نه خلاص کړه نشیانو نه چې د علاقه مې لږه صفا شي. هغې جي نن سبا او بس پکې صلاح شوي نه دي. نو خپل کوشش مونږ ښه برابر کوو چې دی زه ورته دا نه ویم چې دی جیل ته ولېږه، دی بوزه دی له علاج وکړه علاج وشي چې دی مونږ ته لږ څه د دې خلکو کې لږ دومره چې هغه دغه خوشي غریبانان خلک دي چې که په یو علاج باندې 1,000 روپۍ یا 50,000 روپۍ راځي نشي لګولی، هغه نشي افورډ کولی جي کور والا هغه نشي افورډ کولی. نو دې د وجې زه حکومت ته دا خواست کوم چې دا راشي دا پوډریان مونږ نه بوزي، دا چرسیان خو دومره پوډریان ډېر زیات دي جي، آیس والا دي او پوډریان دي. دا آیس دلته څنګه را رسي، پوډر دلته څنګه را رسي، دا براون شوګر چې ورته وایي دا څنګه را رسي اوس دا مونږ ته پته نشته دی. خو دا را رسي جي او دی بیا سکي او د کورونو ته د کور مخې ته که یو کونډم لګېدلي هم په سټک ماتۍ جوړي دومره تکلیفات دي مونږ ته. نو د دې د وجې زه خو زما خو دا سپیشل خواست دی کمشنر صاحب ته ریاض مسعود صاحب ته چې یاره دا راشي او مونږ نه دغه
دا مسله زموږ ډېره غټه مسله ده ماته چې دې علاقه کې ماته ډېره غټه د میڼو د منهولي هغه دغه وړي چې هغه ډکني وړي او هغه ماته هغې نه سري وباسي. کمال خبره ناظرین تاسو په خپل حلقو کې هم کتلي او په خپل دغه کې به هم کتلي دومره هیوي بعض اوقات جوړ کې ګڼه دا خلک چې هغه صحتمند کس 3 کسان لګي د هغې اوچتولو کې او پته نه لګي دې ټایم کې دی هغه پاپای والا هغه دغه اوس کې یا ګراس اوس کې وخوري که څه وکړي هغه اوچت کې او هغه نه هغه اوسپنه وباسي چې څومره د هغې هغه په هغې کې پرته بالکل جي او دغې کې همدغسې د جوړي خبره ستاسو بالکل سلیمان شاه صاحب بالکل 100% صحیح ده. ناظرین که تاسو چرخانه ته راشئ دا داسې نه ده چې داسې علاقه غیر دی یا څه ډېر لرې دی د پېښور نه 150 کیلومتر لرې دی. دا صدر سره یعنی تاسو په منټونو کې دلته صدر نه را رسئ. دلته د صدر د قیوم سټیډیم نه دلته به تاسو ډېر لږ ټایم کې را ورسئ. دا ډېر نږدې دی او د دې چې کوم محرومیانې دي داسې ښکاري ته وایي که چېرته 270 یا 280 کیلومتر د پېښور نه لرې دی. د دې ځای تاسو په خپله سروې کولی شئ او د دې معلومات تاسو کولی شئ. دا راته ووایي سلیمان شاه صاحب چې دا دومره مسایلو کې تاسو سره څوک منې ایم پی اے سره لاس خو به کوي؟ بالکل جی الله پاک دې قدر وکړي. زموږ د ملک واجد الله صاحب ایم پی اے ملک واجد الله دی جی زموږ د پی کې 75 چې کومه حلقه ده د دې ایم پی اے دی او ډېر قابل سړی دی او علاقه د سره ډېر زیات ښه شوه ډېره زیاته ښه شوه ځکه چې کارونه یې وکړه. که موږ ته د ټرانسفارمرو کومې محرومیانې وي نو هغه په هر ځای کې ولګېدې. دلته کې جدي ما سره دا خوا کې دا چې کوم ځای کې اوس موږ ناست یو دلته به ټرانسفارمر خراب شو جي دلته به 20 ورځې به ټرانسفارمر خراب پروت و. د دې علاقې دا خلک دلته ناست دي جدي ټولو ته پته ده چې 20 ورځې یو میاشت به دا خراب پروت و. موږ ته دلته ټرانسفارمر پرووایډ شو. داسې نورو ځایونو کې چې چرته ټرانسفارمر ضرورت و مثلا ریحان آباد جوخته حلقه ده ځکه چې موږ خو یونین کونسل 33 په سطح باندې د پی ټي آی په دغه باندې کار کوو پلیټ فارم باندې. نو د دې د وجې په یونین کونسل کې چې کوم زما هغه تکلیفات نو هغه دې سره دا یو ښه خبره شو چې ایم پی ایس پکې ډېر زیاتې ټرانسفارمر یې ولګولي بیا سولرایزیشن یې وکړو تقریبا 45 مسجدونه یې راله د پی کې کې سولرایز کړ. نو دیم موږ ته غټ دغه وکړو. دې نه علاوه راته د روډونو یو داسې جالې جوړ کړو چې هر طرف ته یې روډونه ډېر ښکلي ښکلي جوړ کړه. نو زموږ حلقه پې ډېره انتهایي بهتره شوه. تاسو ترې مطمئن یم؟ یاره جي زه خو ترې ډېر خپل ځاني ډېر زیات خوشحاله یم او مطمئن یم. الله پاک دې قدر وکړي. او بیا سپیشلی زه د ارباب شیر علي خان صاحب چې زمونږ ایم ان اے NA30 دی جي د ارباب شیر علي صاحب هغه خو جي ډېر زیات قابل سړی دی او که زمونږ ایم پی اے واخلئ او که ایم ان اے واخلئ نو موږ ته یې ډېر سهولیات راکړه. لکه تاسو په دې لارو کې وګرځېدئ جي انشاءالله په دې کلي کې داسې یو لار نشته دی چې هغه به پاتې کچا ټولې لارې جوړې کړي ټول ډریننګ سیسټم یې راته ټیک کو چې څومره دغه دی نه علاوه لایټینګ یې راته ټول کلي کې وکړو چې څومره دا زما ان سی ده په دې کې خو لایټینګ یې راته مکمل جي وکړو د لایټینګ سیسټم یې راته وکړو چېرته چې د تارونه د بجلي تارونه اوپن و جي هلته یې کیبل موږ ته واچولو هر ځای کې راته سهولیات یې راته ډېر جوړ کړه. بیا پیپونه موږ ته جي بیماریانې دلته ډېر زیاتې شوي وي جي دا چې کومې اوبه به موږ څښلي دا موږ ته ډېر زیات تکلیفات و جي هغې نه به موږ ته تور زیړی او کینسر دلته ډېر زیات شوی دی جي. زما د حلقه کې زما د خوشا کورونو کې تقریبا 8-10 کسان مړم شو اوس هم ترې نه 2-3 پراته دي جي په کینسر ما سره خوا کې دلته را سره پراته دي. او د دې اوبو دپاره ما ایم پی اے صاحب ته او ایم ان اے صاحب ته سپیشل درخواست وکړو او هغې د محکمې په ترو باندې دلته موږ ته ټیوبیلونه هم نوي کوله وکړه او د هغې نه علاوه ټول پیپونه یې راته بدل کړه د اوبو پیپونه یې راته بدل کړه. بیا ګیس پیپونو کې اوبه راتلي هغه هم راته ګیس پیپونه هم ټول بدل کړه نوي پیپونه یې راته جي نوي کنیکشن یې راته فري کنیکشن یې ټولو ته وکړې او نوي پیپونه یې واچول. نو زموږ ایم پی اے صاحب دی او که ایم ان اے صاحب دی که ملک واجد صاحب دی او که هغه ارباب شیر علي خان صاحب دی انشاءالله ډېر ښه طریقې سره دا علاقه مینج کړې ده او تېنه زما په خیال چې انشاءالله هر مرګري به ترنه سیټسفاید هم وي او خوشحاله به هم وي ځکه چې هر سړی مطمئن دی چې دې کار وکړو او زه پې خپل هم ډېر زیات خوشحاله یم چې مخلص خلک په حلقو راځي نو موږ بیا هغه اپریشیټ کوم هم چې یاره دا خلک ښه دي دې کار کوي چې کار یې وکړو خو نن دا د تاسو لګیایي خبره زه خو جي بالکل جي او هغه هم زما څه ذاتي څه مفاد ترې نه دي شته دی جي د علاقې په اوورال دغه سره چې زه وګورم خبرې کوي ټول د حلقې او جي اوورال چې دغه سره زه وګورم نو ایم ان اے صاحب او ایم پی اے صاحب موږ له ډېر زیات ښه طریقې سره کار وکړو او علاقه موږ ته ډېره زیاته دغه کړه ډېره ښه خبره او جي سلیمان شاه صاحب پارټیانې خو تقریبا 15 پارټیانې نور هم وي اخر پی ټي آی ولې
یاره جی زه چې کله په دې سیاست ته دغه شوم او لږ مې پکې لاس وهل شروع که پیله په ما دا شی نه کولو چې د رور نه کله لږ ورته دا رور مې وکتو چې یاره دی اوس دغه کېږي او هغه پکې منډې تړلې والې هغه ته ما ویل ته اوس رستو شه زه به دا شی کوم ما ویل زه کوم او هغوی ما پسې سپورټ هم کولو نو هغه منډې تړلې مې چې کله شروع کړي نو ما چې وکته نو د هغه دې کې ما ته ټولو نه بیسټ اپشن د عمران خان ښکارېدو چې یو مخلص سړی دی بل مونږ کې شعور اجاګر کو جي زما په دې علاقه کې چې تاسو داسې سپینګیري خسته خسته مشران دي هغې سره چې تاسو کینئ نو د عمران خان خبر درته وایي دا حقیقت هم د عمران خان خبر درته وایي هغه عمران خان دلته نشته دی دلته سلمان شاه دی دې دپاره سلمان شاه عمران خان دی جي زه چې لاړ شم هغې سره کینم نو هغې ما ته شروع شي چې یاره عمران خان داسې ما سره عمران خان نه بغیر بله خبره نه کوي نو زه ډېر زیات خوشحاله شم چې یاره ما خپله منډه والې ده او د علاقه کې مې چې دې خلکو کې کوم شعور ما بیدار کو او عمران خان مونږ کې بیدار کو عمران خان دې ټولو خلکو کې یو شعور بیدار کو چې هلکه تاسو ګورئ دا حقوق دي او تاسو راشئ او دا ستاسو حق حقوق دی او دا خلک تاسو صرف وهلي یې ټول عمر نو هغه چې د هر څه تما وکړو د نورو پارټیانو سره موازنه وکړه نو عمران خان ما ته پکې ډېر ښه ښکاره شو او بیا پاکستان تحریک انصاف یو حقیقت کې یو ښه پارټي ده او ښه دغې دي بل تاسو وکتو شاته ګورنمنټ تاسو وکتو خسته ګورنمنټ یې تېر کړی دی دې ځل به لږ کمیانې کوتاهیانې به شوي وي دغه شوي وي خو انشاءالله زموږ د خان نه دا امید دی چې د نیکسټ ګورنمنټ کوم را روان دی نو انشاءالله دې کې به تاسو وګورئ ډېر خسته ګورنمنټ به وي او خسته خلک به وي پکې 2/3 به واخلي که نه پوره به نه کړي بالکل بالی جی بالکل بالی جی دا الیکشن اوس را روان دی د 16 اکتوبر باندې تاسو به وګورئ چې ټولې حلقې به ګټي خلک یې روچت کړل داسې خلک یې بیدار کړي دي چې خلکو ته پته ولګېده خلکو ته پته ولګېده دا مهنګایي چې مونږ کوم ګورو که نه جي نو که خان مونږه دغه کولو ملامته کولو چې د مهنګایي راوستې ده نو خو چې دلته اوس هم کته نو دوی خو پې د هغې په ترپل راوسته بالکل چې 2% ناظرین هغه ټایم مهنګایي سیوا شوله ما خپله چې دی نو مایک مې راواخیستلو کله به پېښور کې کله مردان کې کله نوخار کې او ما په خپله یو ځای کې ما انټرویو کوله یو ځای کې یو چینل والا انټرویو کوله او هغه ته وایي که لږ دې پکې وجړل نو دا ستا ویډیو به زه خامخا دغه کوم نو هغه ټایم چې دی نو داسې صورتحالو په 2% باندې اوس خو داسې حالات شو چې او دا اوس هم پرېږدئ زه هره ویډیو کې وایم چې دا اوس کومه ګراني ده د دې نه مخکې راتلونکې کومه ګراني چې دا کومې وعدې زموږ محترم عزت مآب شهباز شریف صاحب چې کومې وعدې کړي دي IMF سره نو هغه چې دي هغه ډېر هائی لیول دي ډېر هائی لیول دي 290 ته به پټرول ځي 300% ته به چې دی نو دا ګراني سیوا کېږي لګیا دی هر یو ایټم ګران وي به زه ستاسو سلمان شاه صاحب ډېر زیات شکریا ده کوم چې تاسو زموږ پښتو پروګرام عوامي مسایل ټیم ورکو ډېره مننه ستاسو جي شکریا جی مهرباني زه ستاسو شکریا ادا کوم سر ستاسو د ټي وي پښتو ټي وي زه سپیشل شکریا ادا کوم ناصر جمال صاحب او الله پاک دې ستاسو قدر وکړي چې تاسو زموږ د علاقې له توجه ورکړئ او راغئ او زموږ د دې علاقې د مسایل مجاګر کړي الله دې ستاسو قدر وکړي جي ډېره مهرباني جي شکریا جی ناظرین دا زموږ ګران قدر مېلمه سلمان شاه صاحب د دې د خبرو کې صرف خوږوالی نه دی د دې په کردار کې هم خوږوالی دی او د دې کردار که معلومول څوک غواړي نو د دې حلقې ته یې راشي د دې ځای که سپینګیری دی که ماشوم دی که لوی دی د هغې نه د لږ معلومات وکړي هر یو کس سره د خپل یو هغه تعلق داسې دی چې چاته په سینه باندې لاس ایښی وي نو د هغې د وجې نه هر یو کس چې دی اپناییت پکې محسوسوي تاسو یقین وکړئ چې موږ څه ټایم د دې د ایډرس سپوز کولو نو یو کس ما ته ویل چې موږ ته ویل چې یاره تاسو دلته ایثار شئ ورګئ خیر دی به راشي بل کس ویل چې نه راشي دلته کې ایثار شي موږ سره موږ دلته دغه وکړئ راځي دلته ایثار شي نو هغې به تاسو له راشي یعنی هغه اپناییت پکې دومره دی چې هر یو کس دا ګڼلی چې د هغه میلمه دی نو دا زموږ میلمانه دي بهرحال الله رب العزت ته هر یو ورکر کې که هغه د هرې پارټۍ وي داسې یو جذبه او داسې خلوص چې دی الله دې هر چاته نصیب کوي اجازت غواړو ډېره مننه د الله په نام